دغه راپور چې د متاسفانه د امنیت شورا نوم کې استفاده شوی ده له هغو د ادرسه وتلی ده ډېر سخت او جدي ردوو. دغسې راپورونه د افغانستان سره طبیعي ده چې د دوی اړیکې ډېرې سختې زیانمنولی سي. ځکه هغه څه چې په افغانستان کې دي دغسې هېڅ شی پکې نسته لکه دا راپور کې چې راغلي دي. او دلته معلومیږي چې د دې هغه ټول سازمان د افواهاتو او د تبلیغاتو قرباني سوی ده او دغسې یو راپور یې تهیه کړی. نو فکر نه کوئ چې ملګري ملتونه خو له بېلابېلو هیوادونو جوړ دي او تقریبا د نړۍ ټول هیوادونه پکې دي، که چیرته یو نیم هیواد له تاسو سره د دښمن په سترګه درته ګوري، نور هیوادونه خو نه دي، نو بیا څنګه د ټولو دغه ادعا دا ردوئ؟ زه فکر کوم دغه ټول نهاد د امنیت شورا د ځینو هغو هیوادونو تر مستقیم اثر او اغیز لاندې دی چې هغه دلته په افغانستان کې مات سوي دي او شکست یې خوړلی او دغسې عقده کشایي کوي. خو واقعیت دا ده چې دغه دومره لوی سازمان په دومره لوی عنوان او دومره مشترکو هیوادونو له عضویت سره بیا څرنګه کولی شي دغسې افواهات چې بالکل واقعیت نه لري په افغانستان کې امنیت ته ثبات ته او خلک ویني چې داسې راپور کې راغلي داسې څه دلته نسته، څرنګه بیا داسې راپور خپور کړي؟ دغه ځای د تاسف وړ ده. خو که مثال ورکو مثلا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر څه موده مخکې اندېښنه ښولې وه او ویلي و چې ستاسو حکومت ټول ګډون نه دی، حتی دوی د تاجکانو نوم یاد کړی و چې هغوی پکې ونډه کمه ده. نو معلومیږي چې روسیه خو له تاسو سره ښه اړیکې لري، دوی هم په تاسو نیوکه کوي په دې برخه کې. اول خو دغه موضوع چې په افغانستان کې څوک د قومیتونو تقسیم وکړي دا د هیڅ هیواد حق نه جوړیږي. د روسیې په شمول د هیڅ هیواد حق نه ده چې په افغانستان کې قومونه تقسیم کړي یا فیصدي تقسیم کړي یا د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ولري. لکه څنګه چې موږ مداخله نه لرو چې په کورنیو چارو کې بار ویلي ستراتیژي هم دغه د نورو هیوادونو هم د جدي غواړو چې دوی باید مداخله د افغانستان په امور کې ونه لري. خو زه بیا فکر کوم چې دغسې ځینې هیوادونه شته چې طبعا د امریکې تر اثر لاندې راځي یا د هغو سره په تعامل کې دي یا یو نوع هغو ته د هغو د خوشحالولو هڅې کوي، دغسې نظریات څرګندوي.